الله دا خو ډېرې ښکلې تسبیح پرتې دي چې دا به دلته چا ایښي خو زه پرېږدوه پرتې به وي ډېرې ښکلې تسبیح دي چې چلو کوم چې ویسمه نه ارامې دي په دې ګټه به یې کېدم ځان به پرتې چېرته روجهدار به دلته ایښي بدي Nope. ورتېږه دا اواز چې شو کو دلته خو څوک شته نه زما په خیال د دې تسبو نه دا اواز راځي ښه هی تاسو څوک یې او دا اواز ماته ولې کوئ منګه د جادو تسبیح وو او دلته د یو زبرګ نه پاتې شوي هغه زبرګ اوس په دې دنیا کې نشته ستا به موږ ډېر په کار راځو ستا په زړه د څه ارمانونه هغه منګه پوره کړو ووایه په زړه د څه ارمانونه دي کوم ملک ته تله غواړي څومره دولت دې په کار دی ښه لکه دا تسبیح د یو زبرګ نه پاتې شوي او دی الادین ته حواله کړل دي ښه جینه ته داسې کار وکړه چې په دې ساعت ما امریکې ته بوځه هوا کې دا راته ووایه چې امریکا کې د کوم ځای ته بوځو د دې نه مخکې زموږ یو څو شرطونه دي هغه به ته منې نو هله به تا موږ هر ځای ته بې بوځو په امریکا کې ما په نیویارک له پاسه وګرځوه زه به بیا ستا ومنم دا خو یو معمولي خبره ده دا خو زما د ګچ لاس کار دی داسې کار به وکړې زما ولانې شرط دا دی چې ته به خپل مونځ نه قضا کې غیبت به نه کې او دروغ به نه وې او زه ته اوس طریقه کار ښیم د ټولو نه اول د تسبیح راواله ها تسبیح مې راواغستې اوس وسرچي چلو اوس کوم دا ښه ښکلې به بسم الله ووایي او د تسبیح وماږه ها مې مګلې یو بای دا خو زه په رښتیا امریکې ته ورسېدم یا الله خیر یا الله خیر داسې نه چې ورغړم یا الله خیر یا الله خیر یو جینه څه شوې یا الله خیر غړم یو به یا الله خیر یا الله هغه مه وایه دې ټاټلي ته د مقناطیس شانتې نیولی ته چېرته هم نه ځې بس اوس مې د نیویارک هغه دنګ بولډینګ ته بوځه جینه دلته خو ډېر زیات دنګ بولډینګان دي کوم دنګ بولډینګ ته هغه اسامه بن لادن چې پې حمله کړې دا دې والا دنګ بولډینګ قلاره په قلاره ومې نرغړی یا الله خیر ومې نرغړی په قلاره ځه داسې نه چې کاته مې د امریکې پوجیان په ټوپک ووهي امریکي پوجیان خو څه چې تا پیریان هم نشي لیدی دا د جادو تسبیح نه دي دا د یو زبرګ نه پاتې شوي دي بس دا ټول کمال د یو قرآن د آیات دی دا ته په هغې په هوا کې ګرځي تا څوک لیدی نشي ښه ښه دقه شانې چې زه ورته نه ښکارمه اوس مې په دې سمندر له پاسه لږ وګرځوه دا دې والا سمندر ځه شغت شه یو بای لاندې دې ګاړو ته وګورئ دومره ګاډي چلیږي اوس جینه داسې کار وکړه مشهور غټ پول چې دی هلته مې بوځه دا دې والا مشهور پول هغه ټولو کې غټ بریک چې کوم دی هغه هم دا دی اوس صبر وکړه د دې ښار له پاسه لږ وګرځه بیا هغه پولې ته ځو خو ځان لږ ټیټ کته په سمندر کې مې ونرغړی یو بای کته دې سیند ته وګورئ جینه خیال کوه داسې نه چې کته مې ورغړی او بمبه مې کړي ډېر مې ړقوه راړقوه ما دقسې دارېږه مو زه سره یم اوس داسې کار کوو چې راځه د سپوږمۍ چکر در باندې وام دا به تا په لومبي ځل اورېدلي چې داسې جین هم شته چې سپوږمۍ ته خلک خېژل ته ما سپوږمۍ ته هم خېجولی شي سپوږمۍ ته خو اوسه پورې انډیا او پاکستان ونه خاته بغیر د امریکې نه هغې هم څه پته نه لګي دروغ دي که رښتیا زه په دې ساعت ځو چې ما سپوږمۍ ته وخېجوه دا دې والا سپوږمۍ 10 منټه کې به ته اوس په سپوږمۍ کې ځه ورځه چې بای دا خو زه په لږ ساعت کې خلا ته راورسېدم دا خو سپوږمۍ خوله وازه کړله دا سپوږمۍ خوله نه ده وازه کړې دا ستوری دی سپوږمۍ لا ډېره باره ده دقسې لږ جینه تېز شه دې نه که نور تېز شوم نو دومره به تېز شمه چې د غوښې بدنه والوځي او هډوکي به پاتې شي غوری جینه د شاته توخاندی راپسې د چشي را روان دی دا توغندی نه دی دا سټلایټ دی دا په دنیا له پاسه ګرځي دا توغندی نه دی دا به ځانه ګرځي دا چې تو سپوږمۍ ته خېږي او بیا له پاسه ګرځي نو اوس به ته لږ ساعت لپاره په سپوږمۍ کې ښه ما یې داسې نه چې مزایلي که دې دنیا ته وګوره دومره وړه ښکاري لکه بال جینه دا اوس موږ څو کیلومیټره بره راوختو دا اوس 4 لکه کیلومیټره بره موږ راوختو او 1.5 لاک کیلومیټره لار پاتې د سپوږمۍ ته بس 2 منټه صبر کوه په 2 منټو کې به ته بره په سپوږمۍ له پاسه ګرځې زه درسره یم یارېږم الله به خیر کړي ذکر اسکار کوه
الا دا خو سپوږمۍ را ورسېده. بس اوس د ته په سپوږمۍ له پاسه ګرځې، ښه مزې ترې واخله، بیا به ځو دنیا ته. دې کې خو نه اوبه شته، نه پکې بوټي شته، نه پکې ونې شته. جینه دا به چې چل کوو. دا زما کار نه دی، دا د الله کار دی چې اوبه یې پکې نه دي. که ته کې کېږي نو ما ته وایه، په سیکنډونو کې به درله زه اوبه، او که وږی کېږي هر څه به درله زه را رسومه. ښه، او ته دغې غم مه کوه. دا خو د دنیا نه دومره وړه ښکاري او دلته روختمه. دا خو غزانه غټه دنیا ده. جینه دا ځان سره ولیکه چې دا اپولو 15 میشن شو. دا ویډیو زما نه وکړه او د سوشل میډیا له ورکړه چې امریکې ته هم پته ولګي چې د پاکستان نه لږ سپوږمۍ ته راوخو. زونه ته دومره نر نه چې سپوږمۍ ته راوخېږي. پاکستان خو اوسه پورې حالات هم نه دی راختلی، نو لا پاتې سپوږمۍ دا خو ماته دوا کوه، ماته. جینه ډېر په هوا کې وګرځېدم، خپې مې ستړې شوې. دې سپوږمۍ ته مې لږ کوزی نه. زه چې ته وې نو کوز به دې کم، بسم الله ووایه. زه چې کوشو کته دا خپې به دې هم لږې دمه شي او لږ پکې هم ګرځه. یا الله خیر، په قلاره په قلاره. ای بوی دا خو خوښه دشته ده، هېڅوک پکې نشته. ای بوی جینه زه خو یارېږم، ته خو نه ښکارې. ته کوم ځای؟ ما ته په دنیا کې هم دا ویلو، د شرطونه ما ته ایښي وو چې هله به زما ملګری کېږي چې یارېږي به نه، د یو الله نه به صرف یارېږي، دروغ به نه وي، مونځ به کې او اسد بغض نه کینه به په زړه کې نه ساتي. دا ما ته ویلي نو، خو ته بیا هم په خبره نه پوهېږي. او دا خو کته زه سپوږمۍ په پول ګرځېدی نشم، دا خو زه هوایي ګرځمه. ولکه بې دماغه، دلته اکسیجن نشته، دلته به ته 2 فوټه د ځمکې نه اوچت ګرځې، دلته ته کته په ځمکه نشي ګرځېدی. یو وایي دلته د اوازونه د څه خېږي. دلته په نورو سیارو کې، په ستورو کې خلی مخلوق دی، یارېږه مه، زه در سره یم، ته څوک څه نشي او ویلی. کته دې دنیا ته وګوره، زمونږ دا دنیا دومره وړه دی. د پاکستان خو پکې اړو پته نه لګي چې کم ګوټ کې وي. زمونږ د دنیا خو ډېره وړه سیاره ده، ورنګې تا به زه په نورو سیارو هم ګرځوم. صبر وکړه. جینه دې پیرې له خو دې سپوږمۍ ته راوخېجولمه، بله پیره به مې ستوري ته خېجې، نو زه به بیا ستا ومنمه. دې ویډیو په پارټو کې به دې په چې ستا کوم ملک خوښې په هغې به دې ګرځوم، ستوري ته به دې راخېږوم، خو په دې پارټو کې اوس چې چل کوو دلته خو څوک شته هم نو، عجیبه عجیبه اوازونه خېجي. خپې سپکو د دې ځای نه ځو. او زه چې ځو وردېږه، زه تاله دا ټاټکۍ راوړم، په دې ټاټکۍ کښېنه او ځه چې ځو خپې سپکوه. او کته دا کسان څوک ولاړل دي جینه؟ یارېږه مو، دا زما ملګري دي، دا خلی مخلوق دی، دا ته څه نشي ویلی. ټاټکي ته راخېږي، زه چې ښه ځو. ټیک شو، زه د ټاټکي ته راوختم، زه چې ځو. رن 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 بی 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 بی. و جینه دا خو خطرناک ځای دی او دا خو خطرناک ځنګل دی. دا زه تا په کوم ځای کوز کړمه؟ دا خو بر اسمان څه شین او سور ښکاري. دا مې په روس کوز کړې چې دلته هم لږ چکر ووایه. په روس کې دا بیا یاقوت دی، دلته ډېره زیاته واوره کېږي. ما تا ته وی چې ما په پاکستان په شانګله کوز کا، تا زه روس ته راورسولم او هغه هم خطرناکو ځنګلو ته. اوس شابه ما دې ځای نه پاکستان ته رسوه او پاکستان کې بیا خیبر پښتونخوا ته، خیبر پښتونخوا کې بیا شانګلې ته، شانګلې کې بیا لیلاوڼۍ ته، لیلاوڼۍ کې بیا برکلي ته. ته دقلته لږ صبر وکړه، زه ځم د روس صدر سره پوټین سره میلاوېږم، یارېږم او په دغه ځای به ته ولاړې، ته ځناورو مناورو ته نه ښکارې. بس ته په دغه ځای وردېږه او زه په منډه راځم، پوټین سره به څو خبرې کوم. دی جین خو ډېر ناوخته کورا خو نه دی. یې جینه کوم ځای؟ یې جینه زر راځه که نه؟ زه چې ځو دا زه تللی وم د روس صدر پوټین سره یو څو خبرې کولې، نو د دې معذرت غواړم ځکه چې زما کنټرول ټول ستا په لاس کې دی، تسبیح تا سره جیب کې پراتې دي. نو زه چې ځو د ټاټکي ته راخېږه چې ځو. ډېر زیات دی ناوخته کو، ښه ده چې دا ټاټکی دې راوړ، زه چې ځو. اوس دې د کار ځای ته راوستمه. دا زمونږ ښکلې شانګله ده، ښایسته خیبر پښتونخوا ده. کته را کوټې او دا چې مې ولیدې نو زړه مې باغ باغ شو. دا کته کسان لګیا دي، څوک ګوډ وایي او څوک لرګي راوړي. ها دا راته ووایه چې اوس دې په کومه کوټه کوز کړم، خپل ځای ښایه، زه هم چېرته روان یم. جینو اوس خاص مې د کوټې مخې ته کوز کړه. زه
خدای شکر دی جینه خپل ځي ته خو راورسېدمه خو دا راته ووایه ته بس چېرته ځي ما سره به ډوډۍ خوري خو که ما سره ډوډۍ خوري پی ماسته شوملې هر څه شته راځه نه زه لاړم بلې سیارې ته موږ شوملې ماسته دا شي نه خورو موږ ډوډۍ نه خورو او زه لاړم بیا به دواړه ولاړو ښه لکه ته خپل ځای ته ځې ښه زه ورځه خو ما یوازې زه اوس تا یوازې نشم پرېښودی زما کنټرول ستا په لاس کې دی له تسبې د نه روکې نشي ښه زه بیا زر راشه چې په پارت 2 کې دوبۍ او سعودي او نارت کوریا ته چکر ولګوو انشاءالله د درې وړو ملکونو ته به دې بوځم او ستوري ته به دې هم چکر در کوم او د نارت کوریا ببلو سره به هم میلاویږو د نارت کوریا وزیر اعظم چې کوم دی انشاءالله زه لاړم پارټو کې به میلاویږو د لوی الله په امان چینل هم سبسکرایب کا